دریم نمبر پھر سے وہی تشبیہ صرف دا فعل د الله ما په دې باندې دا پیش لچ کله فعل د الله تعالی شو د مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب مولا چې کوم تاسو پیش کوي هغه حواله ما مخکې پیش لا صفحه نمبر 185 د په واضح الفاظو کې وای دا د عوامو خیال له وما يزم العوام هغه چې ګمان کوي ان الکرامه فعل الاولي چې کرامت د فعل د اولیاء دا باطل بل هو فعل الله تعالی او بیا سوي بیا دا غینه پس وای وليس للولي ولا للنبي في صدور اختیار پدې کې اختیار د نبی او د ولي اذ لا اختیار لآدم فی افعال الله ځکه چې فعل د الله شو اختیار پکې بندر کم طرف راغی یار زما فعل د پکې اختیار نشته د الله په فعل کې د نبی او د ولی اختیار د کم طرف راغی او دکا در کومه د اهل سنت والجماعت کا صحیح مسلک علامہ سید شمس الحق افغانی صاحب رحم الله امک فیصله چکلو د ټولو په مېس کې علامہ افغانی صاحب د چار سری په بجنې بیلته د فند ټول دنیا کې وړ لوی عالم د پدغه کې واضح الفاظ نبی و کرامت ولی کی اختیار میں نہیں جب ایک انسان کا فعل دوسری انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا تو خالق کے فعل کیوں کر مخلوق کے اختیار میں ہوگا یار ہم دق خبر ہے کہ د انسان فعل د بل چا په اختیار کې نه د خالق فعل کرامت او معجزه هغه به د غیر نبی په اختیار هغه به انسان په اختیار کې کم زی راشي علامہ شمس الحق بار ما تا پوهه خو کاش چې موږ د عبارت تلک توجه وکړي صرف دیو جن رد نه کو چیرې دا اردو رسالې دي او دا غینه پس مقدور العبد تراغه نو پیر سے وایو پیر سے د مقدور العبد کې تاسو ویل یو دارې پغې کې د حرکت کول تاسو زه زیات جوابات نه کوم ځکه تاسو جمع قیدر نه د تاسو کې ما په 12 جوابات تیار کړی دي اوس ویلا دویم نمبر یو دغه حرکت ته یو پغې کې قدرت ته اختلاف دغه دی چې دغه قدرت چې دی دغه معجزه ده بعضی وایي نه دا حرکت چې دا معجزه خو پغې کې به تصریح کړی ده چې کله دا معجزه شي بیا به پکې د نبی اختیار کسب او فعل دغه بالکل دخل دی واضح الفاظو کې هغه وضاحت کړی دی او شرح مواقب لیکل په واضح الفاظو کې دا زما سره مفتی صاحب دا زما سره شرح الکبرى د حواش ده دیم لیکي لأن إرادة الشخص إنما تتعلق بفعله لا بفعل غيره د بنده اراده خپل فعل سره متعلق کېدای شي د بل چا هغې سره نشي متعلق کېدی د علم الکلام کتابونه براته وایي چې کوم عبارت ویبو کې فعل الله تا رد کوي واپس وکړه چې پوه یم شي ورباندې